سلامونه دوستانو، نن به په فیسبوک پیج کې په دوو اپشنو کار درته وکړم. یو دا چې څنګه کولی شو چې فیسبوک پیج ته ویډیو اپلوډ کړو. دویم څنګه کولی شو چې فیسبوک پیج د بل پیج سره کولابریټ کړو، مطلب دا چې شریک کړلو. نو لومړی اپشن باندې عملي کار درته کوم، هغې نه وروسته به د هغې دویم اپشن باندې بیا تفصیلي خبر درته کوم. اوس راځم په فیسبوک باندې کلیک کوم، بیا خپل پیج ته داخل یم. اوس راځم په دې پیج کې په دغې پلس علامه کلیک کوم، بیا به تاسو راشئ په دې کې څلور قسم اپشن درکوي. یو پوسټ دی، یو سټوري دی، یو ریل دی، یو لیو دی. نو که تاسو کوم شی پوسټ کوئ په دې پوسټ ته کلیک وکړئ، ویډیو یا ویډیو پوسټ کوئ، کومه لیکنه پوسټ کوئ یا کوم عکس پوسټ کوئ، که سټوري ته کوم شی اپلوډ کوئ یا عکس ویډیو همداسې لیکنه. په دې ډول سره ریل په دې ډول سره که غواړئ چې لایو وشي نو لایو هم تللی شي. خو زه اوس فعل حال یوه ویډیو پوسټ کوم، هغې نه وروسته بیا نوره خبرې کوم. اوس راځم په دې پوسټ باندې کلیک کوم، بیا راځم همدلته دا چې وټ آن یور مایند څه غواړئ چې همدلته ولیکئ، ته به هغه څه ورته ولیکئ. هغې نه وروسته بیا ویډیو که اپلوډ کوئ که عکس ورته اپلوډ کوئ. همدلته چې کومې لیکنه ته کوئ بکګراونډ هر څه ورته بدلولی شئ، خو زه بکګراونډ چې ورته بدلوم نه، صرف بس کې وایټ یعنې سپین بکګراونډ اخلم. دا لیکنه مې ورته وکړه، هغې نه وروسته راځم په دې فوټوز باندې کلیک کوم، بیا همدغې ځای نه تاسو که غواړئ چې عکسونه ورته اپلوډ کړئ، عکسونه هم ورته اپلوډ کولی شئ، خو زه یوه ویډیو اپلوډ کوم. زه همدغه ویډیو اپلوډ کوم، په دې ویډیو کلیک کوم، بیا هغې نه بعد به تاسو په دغې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. لږ باندې منتظر شئ. هغې نه وروسته همدلته تا نه پوښتنه کوي چې غواړې چې ته یا کوم مسنجر یا وټساپ ورسره اډ کړې، مثال که ته چا یا زنګ کولو یا مطلب تا ته یا چا میسج کولو هغه ورته اډ کولی شي. که اډ کوئ به د اډ بټن ته کلیک وکړئ. اوس زه یې مثال نه ورته اډ کوم. هغې نه وروسته به تاسو راشئ، بیا به د نیکسټ ووهئ. نیکسټ نه وروسته به تاسو همدلته راشئ، که لوکیشن ورته انتخابوئ لوکیشن هم ورته انتخابولی شئ، خو زه لوکیشن مثال نه ورته انتخابوم. هغې نه وروسته شیر ټو یور سټوري غواړي چې دا ویډیو چې کومه اپلوډ شي دلته په دغې پیج کې په سټورۍ کې هم راشي. که چیک ته ورته آن کړی وي راځي به، که چیک ته که دا هغه اپ کړی بیا نه راځي، خو زه یې آن کوم ځکه په سټورۍ ته هم راشي. په همدې ډول هغې نه وروسته به لاندې راشئ، هو کن سی دیس دا ویډیو څوک وکړي په دې به کلیک وکړئ. نه ورته به راشئ، که غواړئ چې مثال پبلیک عام هر څوک دی وکړي که نه، خو دا ویډیو خامخا دې پورې اپلوډ کوئ چې هر سړی وکړي، ډن به یې کړئ. هغې نه وروسته به راشئ، که غواړئ چې نه زه یو وخت ورته تعینوم، شیډول آپشن په دې کې ته کولی شئ چې یو وخت ورته تعین کړئ. مثال د خبرې زه غواړم دا پوسټ ته سکیجول فار لیټر په دې به کلیک وکړئ. همدلته به ته یو تاریخ ورکړي چې دا تاریخ او په دا وخت ته وکتلی شي، نو ته به داسې یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي. په دې ډول خلک ویډیوونه اپلوډ کوي چې یاره په غرمه کې د وکتل شي یا مازدیګر کې یا بل ټایم کې، یا داسې وایي چې مثال په دا تاریخ ته کتل کېږي، داسې یو تاریخ ورته برابرولی شي. خو زه تاریخ نه ورته برابروم، زه هم وخت ورته برابرولی شي، مثال 9 بجې 12 بجې چې هر وخت مې تعین کړو په هغه وخت به دغه ویډیو اپلوډ کېږي. زه کوم وخت نه تعینوم. نه وروسته تاسو به بیا کېږم، بیا به راشئ لاندې سی مور سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به همدلته هغه اپشن چې تاسو ته ښایلو انوایټ کولابریټر په دې به کلیک وکړئ. اوس دا هغه اپشن دی، د دغې انوایټ کولابریټر اپشن فایده او ګټه څه ده؟ فایده او ګټه یې دا ده چې چېرته مشهور چینل و یا په فیسبوک پیج کې یا مشهور پیج و چې زیات فالوورز ولري او ډېر وایرل وي، مطلب ته غواړئ چې پیج ورسره شیر کړئ، نو که چېرته هغه ویډیو چې ته اپلوډ کړی وي هلته د دغه پیج کې څوک وکړي که نه، نو ته ته هم پیدا ورسېږي او ته هم پیدا کوي. څنګه که چېرته هغه ویډیو چې تا اپلوډ کړی وي د دغه پیج کې زیاتو فالوورز وکتله، نو د هغه ویورز واچ ټایم د هر څه تا ته هم راځي ده ته هم راځي، یعنې دواړو ته پیدا کوي. خو د دغې دپاره به ته
هغې چا سره چې د خپل پیج کولابریټ کوي نو ته هغې سره تماس نیسي چې د خپل پیج تا سره کولابریټ کوم نو هغه که چېرته اجازه یې درکوله نو هغه به تا اکسپټ کړي که نه یې درکوله نو ستا پیج به نه اکسپټ کېږي. نو اوس زه ستاسو لپاره زه 2 پیجه لرم په دې فیسبوک کې د همدغه پیج د خپل د دویم پیج سره یې کولابریټ کوم. تاسو به عملي ووینئ چې څه رقم ته کولابریټ کوم. نو په دې کولابریټ بټن باندې کلیک کوم بیا به راشئ تاسو به هغه پیج ورته سرچ کړئ همدلته به نوم ورته ولیکئ ما همدغه پیج دی همدا مې انتخاب کړو دا به ډن کړئ هغه پیج ته به همدغې نه ریکویسټ لاړ شي که نه ورسره به تاسو همدغه ویډیو شیر کړئ کله چې شیر کړه د شیر په کلیک وکړئ نو دا به اوس چې شي اپلوډ شي ستاسو پیج ته. بیا په دې کې تاسو به یو آپشن درکوي رن کاپي رایټ سکرین اوس به د نن سبق که فیسبوک ته په دغې کله چې ته به ویډیو اپلوډ کوي تاسو ته مخکې نه تا ته هغه ویډیو چیک کوي چې آیا په دې کې کوم کاپي رایټ نه وي پکې که چېرته کوم کاپي رایټ داسې پکې وي دا چې په کاپي رایټ سره ستاسو چینل هم ایماز تللی شي او فیسبوک پاڼه هم د ایماز تللی شي نو تاسو ته که چېرته کاپي رایټ پکې وي تاسو ته خبرداری درکوي چې په دې ویډیو کې یا په دغې پوسټ کې کاپي رایټ پکې دی د پوسټ اصلاح کړه کله چې اصلاح کې بیرته یې اپلوډ کړه که کاپي رایټ نه و پکې ورشه هغه پوسټ ډایرکټ اپلوډ شي نو کوم مشکل نه جوړوي نه د پیج ته خطر پېښوي او نه د فیسبوک پاڼې ته. هغه ویډیو چې ما اپلوډ کړې وه زما پیج ته اپلوډ شوه اوس سره ځم هغه دویم پیج ته ځم چې کوم ما ورسره کولابریټ کړی و انوایټ کولابریټ اوس سره ځم په دغې اپشن کلیک کوم بیا راځم په دغې علامه کلیک کوم بیا راځم زه خپل دویم پیج ته ورڅخه وړم په دې پیج کلیک کوم دویم پیج کې تاسو کولابریشن چې کسئ تاسو همدغې نوټیفیکیشن اپشن په کلیک وکړئ را به شئ په دغې د کوم پیج دی تاسو په دغې پیج به کلیک وکړئ هغې نه بعد همدلته تاسو دا اپشن درکوي چې د کوم پیج ته خپل پیج کولابریټ کوي همدلته به اوس ما هغه پیج زما د دې پیج سره کولابریټ کړی اوس همدلته ما نه پوښتنه کوي ان اکبر سلام invited you to join their post as a collaborator اوس دا زما نه دا پوښتنه کوي چې آیا دغه ان اکبر سلام په نوم کوم پیج دی دا چې تاسو سره کولابریټ شوی دی شریک شوی دی ته غواړئ د اکسپټ کړئ که غواړئ چې اکسپټ نو به د اکسپټ کلیک وکړئ که غواړئ چې نه اکسپټ کوم ډسلاین کړه خو زه اکسپټ کوم په دې به کلیک وکړم اوس لږ منتظر شئ اوس همدغه پیج زما د پیج سره کولابریټ شولو چې هر څومره زما 2000 په دې کې فالوورز دي یا هر څومره فالوورز دي وي چې دا ویډیو وګوري هغه پیج که هم قتل کېږي هم هغې پیج ته پیدا رسېږي هم دغې پیج ته پیدا رسېږي نه به دغې پیج ته نقصان کوي نه به هغې ته نقصان کوي دواړو ته فایده وي او دواړو ته پیدا کوي نو په دغې سره هغه پیج چې ګرو شوی نه دی پرمختګ نه دی کړی نو دغې پیج سره به مخته لاړ شي. همدا وه څنګه کولی شو چې فیسبوک پیج ته ویډیو اپلوډ کړو دویم همداشان څنګه کولی شو چې خپل پیج انوایټ کولابریټ کړو د بل پیج سره. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې په خیر.